نو ګوره ټولز ته راوستلو دپاره به موږ وینډو ته راشو ټول بارس کې به دا ټولز چک ورته ولګو نو دا ټولز باکس به موږ سره دلته راشي کله چې دا ټول باکس موږ سره دلته راغلو نو ګوره دا تاسو سره یو ټول باکس دی او په دې کې تاسو سره مختلف قسمه کمانډ دي چې د کورلډرا څومره ډیزاینونه تاسو سره کېږي نو هغه د ټول باکس نه تاسو سره کېدلی شي اوس به موږ په ټول باکس باندې خبره کوو په دې کې به موږ سره چې کوم دی د دې کمانډ نه واخلي تر اینډه پورې دا کمانډونه موجود دي خو کله چې موږ کورلډرا سټارټ کوو په کورلډرا کې دغه کمانډ موږ د سر نه تر بیخه پورې نه وایو کله چې موږ کورلډرا سټارټ کوو موږ به چې کوم دی کمانډ ته ګورو د کمانډ مطابق به موږ مخکې ځو لکه فوټوشاپ کې موږ به چې کوم دی د موف ټول نه تر واخله تر اینډه پورې چې کوم دی موږ طریقې سره را روان او دلته به هغه طریقه نه چې زه د ایفیکټ ټول نه واخله تر اینډه پورې په طریقې سره راشم وجه دا چې په کورلډرا کې کله هم ډیزاین کېږي نو موږ چې کمانډ ترڅو د اول کمانډ دپاره چې دویم کمانډ چې کوم ضرورت وي هغه هم نه ویلې په هغې کمانډ باندې موږ نه پوهېږو لکه د مثال په ډول که زه تاسو ته هم چې دا شیپ زه وایم درته نو دا شیپ په معنا تاسو تر هغې پورې نه پوهېږي تر څو چې په ریکټینګل نه یې پوه شوي نو د دې لپاره چې موږ کورلډرا سټارټ کړو د کورلډرا د سټارټ کولو لپاره چې کوم د ټول باکس نه به سټارټ اخلو او د ټول باکس د سټارټ کولو نه بعد به چې کوم دی زموږ سټارټینګ ویچ هغه د فیکټ ټولز نه لومړنی کمانډ چې موږ سره موجود دی هغه فیکټ ټولز دی دا نور باقي نه وایو موږ دا افیکټ ټولز د دې لپاره ته چې دا په هر یو کمانډ سره استعمالېږي څنګه کې لکه فوټوشاپ کې موږ دا خبره کړې وه کله چې موږ د افیکټ ټول استعمالو نو دا به د یو آبجیکټ سره استعمالېږي که هغه عکس وي او که هغه موږ سره یو ریکټینګلز وي یاد ساتئ د کورلډرا پروګرام کې به د عکس خبره ځکه نه وي چې دلته د عکس ډیزاین خبره نشته چې موږ به د بل ځای عکس راوړو دلته به موږ هغه ډیزاین کوو دلته به صرف یو خبره وي چې هغه یا په ریکټینګل وي یا به په الیپس باندې وي او یا به په پولیګان باندې په دې درې شیانو باندې خبره ده سره او په دغې درې شیانو کې د کورلډرا چې کوم دی ډیزاین پروت دی بس دغه درې شیان به تا سره موجود وي کوم رقم ډیزاین چې ته غواړې د درې شیانو ته کولی شي باقي چې نور څومره کمانډ په کورلډرا په دې ټولز باکس کې موږ سره شامل دي دغه کمانډ موږ سره استعمالېږي د دې درې شیانو لپاره چې یو پولیګان دی بل موږ سره الیپس دی او بل موږ سره ریکټینګل دی راسره خو د دې نه مخکې موږ سره چې کوم دی هغه ډېر زیات چې استعمالېږي چې موږ هر رقم استفاده ترې کولی شو هغه موږ سره صرف ریکټینګل دی چې دغې ریکټینګل چې دا کوم ډیزاین موږ سره دی کوم شکل چې دی په دې کې موږ هر قسمه تغیرات راوستلی شو د دې ټول باکس د دې کمانډو په واسطه باندې نو زه لومړی سټارټ اخلم د فیکټ ټولز نه تاسو ګورئ دغه فیکټ ټول موږ سره دلته موجود دی نو د دې کار موږ سره څه کېدلی شي د دې کار موږ سره په دې کورلډرا کې دا کېدلی شي لکه څنګه چې موږ په فوټوشاپ کې مووینګ کول آبجیکټ یو ځای نه بل ځای ته موف کولی شو موږ آبجیکټ یو ځای نه بل ځای ته موږ موف کولی شو بل دا چې دغه آبجیکټ چې کوم تا سره دی نو دا تا سره چې کوم دی روټیټ کېږي په دې باندې ګوره کله چې موږ په فوټوشاپ کې یو آبجیکټ اخیستو نو هغې سنټر نه لرلو څه نه لرل موږ سره سنټر نه لرو دا خپل سنټر لري د آبجیکټ چې کوم موجود دی تاسو سره وګوره په دې کې سنټر موجود دی چې په دې به وروسته خبره موږ وکړو نو کله چې په دې سنټر باندې ته کلیک وکړې نو ګوره د موږ ټول کمانډ په واسطه باندې ته په دې سنټر کې کلیک کولی شي او کله چې ته غواړې چې د آبجیکټ د دې په واسطه باندې روټیټ کړم نو ته د دې په واسطه د آبجیکټ روټیټ کولی شي که ته غواړې چې دغه آبجیکټ ته د دې په واسطه باندې سکیو کړي نو دا ته سکیو کولی شي په طرز سره راوستلی شي یو کتاب جوړې فار ایگزامپل یو مجله جوړې نو د هغې دپاره تا سره چې کوم دی د دې استعمال کېدی شي بل د دې نه علاوه چې کوم دی موږ د دې ډوپلیکیشن د دې په واسطه اخیستلی شو د افیکټ ټول کمانډ په واسطه باندې موږ چې کوم ډوپلیکیشن په ایډا فوټوشاپ کې اخیستو نو هغه به چې کوم دی موږ سره د آرټ په واسطه باندې اخیستل کېدو او په کورلډرا پروګرام کې به موږ د آرټ خبره نه کوو کله چې موږ دلته ډوپلیکیټ د یو څیز اخلو نو زه به دا راواخلم ما به تر هغې پورې بټن نیولې وي تر څو چې مې دا رایټ بټن ورسره نه وي نیولې دواړه بټن یې به ونیسي او بیا به پرېږدي نو تا سره به د یو ډوپلیکیټ واخیستل شي ګوره ما درته وایي چې موږ کله کورلډرا وایو په دې کې موږ سره هغه شارټکټ چې د ټونه واخله تر F4 پورې او بل دا چې ډوپلیکیشن چې کوم کار دی تاسو نو هغه به ډېر ضروري وي یعنې بعضې خبرې په دې کې تاسو ته چې هغه ډېرې ضروري دي موږ سره نو دغه چې کوم موږ سره موجود دی دلته نو ګوره موږ دا خبره کوله چې موږ یو آبجیکټ موږ راوړو نو د آبجیکټ د تغیراتو لپاره افیکټ ټول استعمالېږي نو یو دا چې موږ روټیټ کولی شو بل دا چې موږ دا سکیو کولی شو
او بل یو خبره دا چې دې کې موږ د افیکټ ټول په واسطه باندې یو کلر اچولی شي. د افیکټ ټول په واسطه باندې کلر دا چې دا موږ سره پیلټ دي او که ته غواړې چېرې په دې کې یو کلر ته واچې نو ته کولی شي په دې کې یو کلر واچې په دې په واسطه باندې. اوس ګوره دلته دوه رقمه کلر موږ سره موجود دی چې یو د دې بارډر کلر دی او بل موږ سره چې کوم دی دلته یو د دې فیل کلر دی. نو ګوره که ته غواړې چې د افیکټ ټول په واسطه باندې دې کې کلر واچې نو دا فیل کلر که ته اچول غواړې نو ته به چې کوم دی رایټ بټنه یا لیفټ بټنه به ته ووایې او که ته غواړې چې دې بارډر ته کلر ورکړم نو ته به راشې لیفټ بټنه به ووایې. کله چې لیفټ بټن ته ووایې نو لیفټ بټن سره به چې کوم دی بارډر ته کلر ورکول کېږي او رایټ بټن سره به چې کوم دی فیل کلر تا ته اخلي ورکوي به دې د سره. یعنې دغه ټول کارونه موږ سره چې کوم دی د افیکټ ټول کمانډ دی چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو. بیا ته کولی شي چې د افیکټ ټول کمانډ په واسطه باندې چې دغه فیل کلر د دې نه ریموو کې ختم یې کړي. کله چې دلته ته راشي په دې ریموو باندې کلیک کړي نو یو کلیک ته وکړه د دې چې کوم کلر و هغه څنګه شلو ختم شو د سره. کله چې ته غواړې چې یو کلر د دې نه ختم کړي د کلر ختمولو دپاره ته کولی شي یو کلر د دې نه ختم کړي. بل دا که زه دې کې کلر واچوم نو زه هم چېرې د دې نه یو بارډر ختموم نو د افیکټ ټول په واسطه باندې د دې نه ته بارډر ختمولی شي. لکه څنګه چې موږ کلر د دې په رایټ سره کوو نو زه به راشم په دې باندې به کلیک وکړم دې رایټ بټن سره به چې کوم دی ته کلیک وکړي لیفټ بټن سره دې نه به څه ختم شي موږ سره بارډر به ختم شي. بیا د دې بټنو په واسطه بیرته چې کوم دی ته بارډرس ورکولی شي. چې کله ته لیفټ بټن ووایي یو کلر باندې نو هغه بیرته تا سره څه والي بارډرس در سره والي. دلته داسې دې ته لږ ګډ کړه ځان سره نو ګوره تا سره چې کوم دی تا سره هغه بارډر اخیستی دی. یعنې د افیکټ ټول په واسطه باندې تاسو سره دغه درې څلور کاره کېدلی شي چې یو آبجیکټ موو کولی شو، بل دا چې موږ چې کوم دی آبجیکټ روټیټ کولی شو، بل دا چې موږ آبجیکټ سکیو کولی شو، بل دا چې آبجیکټ کې موږ کلر اچولی شو د هغې بارډر ته کلر ورکولی شو، علاوه د دې نه چې کوم دی دا کلرونه بېرته ترې ریموو کولی شو. نو دا افیکټ ټول چې کوم دی موږ په فوټوشاپ کې ویلی دی. زموږ سټارټ به چې کوم دی هغه د ریکټینګل نه وي. په ریکټینګل باندې به موږ خبره کوو چې ریکټینګل موږ سره څه کار کوي په کورلډرا پروګرام کې. په کورلډرا پروګرام کې چې موږ سره څومره ډیپلوم، څومره سرټیفیکیټ، څومره لوګو او څومره بروشر بینر چې جوړېږي هغه ټول موږ د ریکټینګل په واسطه باندې کولی شو. بیا موږ سره د دې خپله پراپرټي دلته موجوده ده. که موږ یې وایو چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو F6 د دې شارټکټ ته که ته یو بل ځای کې درېدلی او راشي F6 ووایي نو ته اټومیټک دلته راوړي او دې کې ته کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي. نو ګوره دا موږ سره ریکټینګل دی او که ته غواړې چې دا ریکټینګل ډرا وکړې نو ریکټینګل باندې کلیک کړه، دا به تا سره یو ریکټینګل ته څنګه شي رابه شي در سره. اوس فلحال ما دلته ریکټینګل نه واخیستو نو ریکټینګل موږ په څو طریقو سره کورلډرا پروګرام پیج ته راوړلی شو. په څلورو طریقو سره ته کولی شي یو ریکټینګل دلته ډرا وکړې او جوړ یې کړې ځان سره. او دغه څلور طریقې د دلته ډېرې مهمې دي ځکه کله چې موږ ډیزاین کوو نو باید په ریکټینګل کې فرق نه وي را سره. یو دا چې موږ کله کلیک پې وکړو او بیا راشو ډبل کلیک په دې باندې وکړو نو څومره چې د پیج اندازه د پیج اندازې مطابق چې کوم دی یو ریکټینګل درکړي درته. نو ګوره تاسو کتلی شئ دا زموږ یو ریکټینګل دی مخکې نه و اوس راغلو را سره ولې چې هلته موږ په ریکټینګل باندې څه وکړلو ډبل کلیک وکړلو. بل دا چې کله ته ریکټینګل راولې نو ریکټینګل باندې به کلیک کړي که په خپله ډراو کړې نو سیدې دا ته په خپله هم ډراو کولی شو. دلته د پیج نه غټ هم ډراو کولی شو، د پیج نه وړوکې هم ډراو کولی شو. ولې دلته موږ ویلو چې موږ په دې کورلډرا پروګرام کې هر ځای کې ډیزاین کولی شو. بل شفټ او کنټرول سره موږ چې د ریکټینګل راوستی شو. کله ته شفټ ونیسې او یو ریکټینګل غواړې چې ډراو شي در سره نو ګوره دا ریکټینګل به د سینټر نه سټارټ کېږي. کله چې ریکټینګل سټارټ کړې ته او غواړې چې مثلا زه یو ریکټینګل د سینټر نه سټارټ کړم نو د دې سنټر کولو د دې لپاره چې تا سره دا سټارټ شي نو ګوره تا سره به د څه نه سټارټ کېږي درته د سینټر نه به سټارټ کېږي در سره. چې کله شفټ ته ونیسي او د شفټ نه علاوه چې کله ته دا ډاون کړې نو څلورو خواو ته به دا د څه نه سټارټ کېږي د سینټر نه. تاسو کتلی شئ که نه چې کله موږ یو ریکټینګل سټارټ کوو نو هغه به د سینټر نه څلورو خواو ته غټېږي. دا به کوم وخت کې غټېږي موږ سره چې کله موږ شفټ نیولې او چې کله ته شفټ پرېږدي نو دا آبجیکټ خپل حالت ته راشي. بل تا سره کنټرول وي چې کله ته کنټرول ونیسې او ته آبجیکټ راکړې نو دا د یو کارنر نه چې دغه شي او تا سره دغه څلورو خواوې چې کوم دی لیفټ ټاپ او رایټ بټن چې کوم سیز دی دې کې به هېڅ فرق نه وي، سیم ټو سیم به وي در سره. د دې دا سیز چې کوم دی دا به سیم ټو سیم در سره راځي. او چې کله موږ ډیزاین کوو نو د ډیزاین دپاره چې کوم دی یا به ته شفټ نیسي او یا به ته کنټرول دې سره نیسي.
که اسانه طریقه ده چې ته په خپله هغه باندې چې کوم دی یو ریکټنګل ډاو کړې نو دا تا سره یو ریکټنګل دی په ریکټنګل کې تا سره لومړی د دې پراپرټي ده چې یو ایکس واي دی بل ویت هایټ دی بل چې کوم دی موږ سره انګلز دي دې نه علاوه روټیشنز دی او نورې خبرې په دې کې دي لومړی تاسو ګورئ ایکس واي په فوټوشاپ کې مې دا خبر تاسو ته کړې وه چې موږ په کورلډرا پروګرام کې دا استعمالو په فوټوشاپ کې د دې ضرورت نه و تاسو سره او دلته به د دې ضرورت تاسو سره وي کله چې تاسو یو ریکټنګل واخلئ نو ګوره په دې کې تاسو سره سینټر موجود دی او د سینټر سره څنګه تاسو کتلی شئ چې بره یو رولر هم موجود دی تاسو سره کله چې ته غواړې چې یو ډیزاین ته وکړې او هغه ډیزاین به تاسو سره پرفیکټ وي یعنې په هغې کې فرق نه وي در سره یعنې د هغې چې کوم اندازه ده تاسو سره هغه باید یو شان وي د دوو ریکټنګلو یا د درې یا څلور ریکټنګلسو د هغې چې کوم سایز ده هغه باید یو شان وي در سره یعنې په هغې کې د نقطې کرته فرق نه وي په غټ ډیزاین وي که وړوکی ډیزاین نو د دې لپاره چې یاره ما سره چې کوم دی په یو ریکټنګل کې فرق را نه شي نو ته به چې کوم دی ایکس واي استعمالولی شي د ایکس واي مطلب دا دی چې دغه ریکټنګل دی موږ دلته ایښی دی که د پیج نه بهر دی که د پیج په داخل کې دی زور ته هم دا د دې په صحیح طریقې سره دلته برابر وم زویم چې د رولر د طرفه چې کوم دی دا باید ما سره برابر شي نو ګوره فی الحال د رولر په شکل باندې دا نه دی برابر کله چې دلته ته راشي ورته هم ایکس به تا ته هریزنټلي چې کوم دی برابر وي او وای چې کوم دی هغه به ورټیکل برابر وي در سره ورته هم دا ما سره فار ایگزامپل 5 باندې برابر که دلته 5 ته سره کوم یو دی نو 5 ته پیدا که پکې بل دا چې زه ورته هم دا ما سره برابر که یو زه ورته ورکوم فار ایگزامپل دا ما سره برابر که 6 او دې چې کوم لاندنی وای دی نو دا هم ما سره 6 برابر که یعنې 6 to 6 به دې څنګه شي ځان برابري در سره کومه ایرې به برابري در سره دغې دا سنټر چې کوم دی دا به د دې شپږو باندې برابر شي او دا سنټر به چې کوم دی په دې شپږو برابر شي نو مطلب دا چې دا او دا برابر شي دا به چېرته راشي دلته به راشي کله چې ته انټر کې تو ګوره هغه ابجیکټ چې کوم دی د دې د سنټر تا سره په څه برابر شولو په دې شپږو او په دې شپږو برابر شو در سره یعنې کله چې ته دا غواړې چې د دې سنټر باید تا سره سیم ټو سیم راشي په هغې کې فرق بیخي نه وي تا سره نو د دې لپاره چې کوم دی ته کولی شي چې ایکس واي استعمال او یوز کړي یعنې وروسته به موږ دا وایو چې دا په کوم ټایم کې استعمالیږي لکه مثال دا یو ابجیکټ دی دلته تا کېښود زور ته مې دا 4 ما ته برابر کا ایکس چې کوم دی وای هم را سره 4 برابر کا نو دلته برابر نه خو کله چې مطلب زه یو بل ډیزاین روانم دا ډراو کوم ځان سره او د هغې نه علاوه فار ایگزامپل دې ته ما کلرس ورکړلو داسې یو کلر مې دې ته ورکړلو دلته رالم دې ته مې یو کلر ورکړلو زه مې دا چې کوم دی دغه کوم ابجیکټ چې دا دویم ابجیکټ راغلی دا باید د دې په سینټر کې ځان برابر کړي نو که دلته ته دا راوړي دا سینټر ته معلومولی شو موږ نو زه چېرې دا د سینټر کې برابر کرا تا نو دلته به ته وګورې چې دا موږ پور ایکس هم پور ورکړی او وایم پور ورکړی نو ته به داسې کار وکړې چې په دې به کلیک کړي دې ته به هم چې کوم دی ته 4 ورکړي او را به شي دې ته به هم ته 4 ورکړي او انټر به کړي چې د هغې په سینټر کې ځان برابر کړي څومره ابجیکټ چې ته غواړې چې یاره د دې په سینټر کې ځان برابر کړي او د دې په سینټر کې ځان جوړ کړي نو د دې لپاره چې کوم دی بیا ته کولی شي چې په خپله هغه باندې یو ډیزاین او د ډیزاین نه علاوه چې کوم دی هغه ته د دې په سینټر کې برابر کړي نو د سینټر د برابرولو لپاره چې کوم دی ایکس واي او تا سره چې کوم دی دې نه ته برابرولی شي نو ګوره دا به د هماغې په سینټر کې ځان برابري در سره که یو بل ابجیکټ غواړې ورته مې دام د دې په سینټر کې ما سره برابر کا نو دلته راشي دې نه چې کوم دی ته کولی شي دام برابر کړي ځان سره دلته به راشي ور به کړي 4 دلته هم 4 ورکړي نو همدغې ابجیکټ په سینټر کې به دا ځان څنګه کړي د سره برابره وي او که موږ په خپله باندې دا ابجیکټ دلته راوړو ګورو به چې یاره سینټر به کوم ځای کې موږ ته به سینټر ښکاري خو ابجیکټ سینټر کې به نه وي پروت یا به چې کله پرنټ شي هغې وخت کې به صحیح ښکاري یا فار ایگزامپل چې کله موږ دا ګورو نو رانږدې کړو یا به موږ ته دا صحیح ښکاري یعنې فرق به ضرور پکې موجود دي چې موږ په خپل لاس باندې وکړو خو کله چې موږ یو ډیزاین کوو فار ایگزامپل یو څه ډیزاین کوو نو که ایکس واي نه موږ وکړو نو موږ سره به چې دی ډیزاین کې بیا فرق نه وي د هغې اندازه به موږ سره څنګه وي برابره یې را سره بل تاسو وګورئ چې کله موږ دا ریکټنګل اخلو نو دا اندازه اوس فی الحال ما ته پته نشته څومره اندازه ما واخیستله نو زه هم چېرې یو ریکټنګل زه اخلم د هغې اندازه باید ما ته معلومه وي لکه د پیج اندازه مې درته ویلي و چېرې د پیج اندازه به څومره وي
چې کله موږ یو پیج اخلو نو د هغې اندازه به تا سره څومره راځي نو کسټم ورکه که ته والې ورته فار ایگزامپل ورته ما ته داسې کار وکړه چې 11 او اته دا یو سرټیفیکیټ ډیزاین دی د یو ډیپلوم چې کوم سایز دی تا سره هغه دومره دی نو زه هم چې ما سره سرټیفیکیټ چې کله ډیزاین کېږي نو د پیج یوازې سیټینګ ضروري نه دی ته به د ریکټینګل سیټینګ هم کې ځکه تا سره چې کوم سرټیفیکیټ ډیزاین کېږي هغه د ریکټینګل په واسطه ډیزاین کېږي نو ته به چې کوم دی دلته راشي دا به سلیکټ کړي دلته به ورته ورکړي چې 11 او دلته به ورته ورکړو مونږ چې کوم دی 8.15 نو چې کله دا مونږ ورکړو نو په همدې طریقې سره به دا ځان څنګه کړي برابر به کړي در سره یعنې یو آبجکټ وي او هغه آبجکټ ته غواړي چې هغه په خپله خوښه باندې ته برابر کړي نو د خپلې خوښې برابرولو دپاره چې کوم دی ته د دې نه کولی شي چې د دې استعمال ځان سره وکړي یعنې مونږ یو ریکټینګل وي او د هغې غواړو چې ایکس وای چې کوم دی په خپله خوښه باندې برابره کړو نو د دې لپاره ته د دې نه استفاده کولی شي بل ته وګوره چې کله مونږ یو آبجکټ ځان سره راواخلو فار ایگزامپل یو ریکټینګل زه ځان سره راواخلم دا یو ریکټینګل دی ما سره نو فی الحال خو د دې دا سیز سیره زه دې نه ورته ورکوم دې نه زیاتوم او کموم ورته فی الحال چې کله زه آبجکټ ډرا کوم دا یو آبجکټ دی ما سره په لومړي ځل سره دا ما راوستو په لومړي ځل سره دا ما راته راوستی دی یعنې په دې کې ما څه ایډیټینګ نه دی کړی نه مې سیز غټ کړی نه مې سیز وړوکی کړی دی خو د دې نه وروسته چې کوم دی زه دې ته سیز وړوکی کړم فار ایگزامپل ته رالم دې ته مې سیز دومره کړو اوس ما ته مخکینی سیز معلوم دی چې هغه څومره نه دی معلوم ورته هم دا آبجکټ چې ما کوم اخیستی دا باید هغې سیز ته لاړ شي چې کوم مخکې نو د دې لپاره چې ته مخکې سیز ته لاړ دا بوځي دلته چې کوم دی تا سره موجود دی ته به راشي داسې کار به وکړي چې په دې انګل کې به مونږ ورته ورکړو یا د سکیل فیکټر کې به زه ورته ورکړم چې 100 یعنې بس د 100 نه به زیات نه ورکړې ورته دلته به راشي په دې چې کوم ویت دی هیډ دی هغې کې به هم ته ورکړې 100 مطلب که دې دواړو کې موږ سل ولیکو دا آبجکټ چې کوم په لومړني ځل سره ډراو شوی په هغې شکل ته به دا لاړ شي چې کله ته دا انټر کړي نو اول کې چې موږ آبجکټ ډراو کړی هغه په همدې شکل وکړو ورځ سره نو مطلب دا دی چې کله موږ غواړو چې آبجکټ په لومړي ځل سره ډراو کړم فار ایگزامپل دا آبجکټ ما ډراو کړی او کلر پکې واچوم نور تغیرات پکې ما نه راوستیم خو بعد د هغې نه چې کوم دی زه راشم د دې دا سیز غټ کړم یا سیز وړوکی کړم نو هغه سیز پته بیا نه وي چې ما یاره دا اول کې څومره سیز اخیستی و دې ته که ته دا خپل حالت ته راوړل غواړې نو ته به راشي په دې کې به هم ورته ولیکې چې 100 او را به شي په دې کې به هم ورته ولیکې چې 100 نو دواړو کې چې 100 شي چې کله ته انټر کړې نو مطلب دا دی چې موږ سره به هغه آبجکټ هغې حالت ته ځي چې کوم موږ اول نه اخیستی و بل دې ته وګوره لاک چې کوم موږ سره دی نو د لاک مطلب دا دی چې کله دا لاک موږ سره لګېدلی یو زه آبجکټ والم فار ایگزامپل دې طریقې سره او دې ته زه یو کلر واچوم نو آینده کې زه دې ته دا سایز کموم غټوم اوس هم دا د خپل حالت ته لاړ شي چې کله ته دا خپل حالت ته بې نو دلته به ولیکو چې 100 او د 100 نه بعد چې کوم دی ته به راشي انټر به کړي نو مطلب دا چې وی د هغې حالت ته لاړې چې کوم په لومړني ځل سره که زه لاندې په هیډ کې ولیکم چې 100 نو هیډ یې هغې حالت ته لاړې چې کوم په لومړني ځل سره زه ورته هم داسې کار نه کېږي کله چې په ویت کې تغیرات راوړم نو دا هیډ د خپله تغیر کېږي ورسره 100 کېږي نو د دې لپاره به ته داسې طریقه وکړي چې را به شي دا لاک به ورته ولګي چې کله ته لاک ورته ولګي زه ورته هم دا آبجکټ د نیمې په نیمې شو نو ته به دلته ورکړې 50 نو چې کله ته انټر کړي نو هغه خپل دغې لاندې کې به خپله څنګه کېږي سره تغیرات او فرق به پکې راځي در سره که دلته ته فار ایگزامپل په بره کې ورکړې چې 100 نو دلته ته 100 ورکولی شي لاندې کې ته وګورې نو هغې کې به خپله څنګه راځي در سره تغیرات په راځي در سره یعنې مطلب د دې کمان نه دا و د دې یوز کولو نه چې یو ریکټینګل وي تا هغه اخیستی وي په لومړي ځل سره ته غواړې چې یاره دې کې تغیرات راوړم او تغیراتو نه بعد غواړې چې بېرته دا خپل حالت ته لاړ شي نو د هغې دپاره به دې دواړو کې ته څو لیکي 100 به لیکي ته بل تا سره روټیشنز دی که ته غواړې چې د آبجکټ ته روټیشنز ورکړي نو ګوره لومړي چې کله ما سره یو آبجکټ په هاریزنټلي شکل کې وي مطلب دا تاسو اوس کتلی شي په هاریزنټلي دی زه هم چې دا ورټیکل ته بدل کړم چې کله ته دا ورټیکل ته بدلې نو دلته به څه ورکړو مونږ نوي به ورته ورکړو انټر یې کړه چې کله ته انټر کړې نو دا به چې کوم دی تا سره روټیټ شي نو زه ورته ما سره دا 90 درجې مه روټیټ کوه داسې طریقه وکړه چې ما سره 90 درجې روټیټ کړم چې کله ته 90 ورکړې نو 90 درجو سره به دا څنګه کېږي روټیټ کېږي به سره مثلا کله چې موږ یو ډیزاین جوړ کړو فار ایگزامپل اسیا کمان مثال درته درکوم مونږ بعضې ټایم کې داسې لیکو که نه چې داخله جریان لري یا فار ایگزامپل ایډیمیشن 150 څه تاسو لیکئ ورته نو هغه کله چې په هغه بروشر کې تاسو وګورئ
نو هغه چې کوم داخله جریان لري یا تخفیف خبر راغلی نو هغه ګول شکل کې راغلی روټیټ شوی وي نو زه مېره ما سره چې کوم د 40% دا روټیټ کوي د استعمال دی تیم کې کېږي دا به روټیټ شي دا به ټیک د ته په خپله هم روټیټ کولی شي خو که ته ټیک سره والې دلته ولیکي فار ایگزامپل دې ته ما دا سیز زیات کړو بول مې کړو لږ مې دې ځینې ورته فار ایگزامپل سیز زیات کړلو او ما ورته ولیکل فار ایگزامپل چې اډیمیشنز اوفن او د هغې نه بعد رالمه داسې طریقه مې وکړله چې دا لیکل مونږ سره دي نو دی لږ مې سیز زیات کړو ورته لږ مې فار ایگزامپل دا کلرس ورته ورکړلو او د هغې نه بعد زه غواړم چې دا اوس دلته برابر کړم نو څنګه به برابروم زه نو د دې برابرولو دپاره به ته راشي دلته به ورته ورکړي څو 40 او د 40 نه بعد به دا انټر کړي نو دا به د دې په سنټر کې څنګه شي برابر به شي در سره یعنې مطلب دی چې د دې روټیشن استعمال موږ په هغه ټایم کې کوو کله چې موږ یو ریکټینګل واخلو او هغه ریکټینګل کې روټیشن یا د ټیکس روټیشن ته غواړي چې تا سره باید په ټیکس کې او په دې کې فرق نه وي په فکچر کې او په آبجیکټ کې فرق نه وي نو د دې لپاره چې کوم دی ته دې استعمال کولی شي په خپله خوښه باندې چې کوم روټیشن ته ورکوې دا اندازه خو تا ته پته نه لګېږي دا روټیټ که ته ټیکس کې رانې نو ته بیا همدې طریقې سره نه شي روټیټ کولی که غواړې چې یاره ما سره څه فرق پکې رانه شي نو بیا ته دې سره څنګه که دا روټیټ کا بل تا وګوره میرر ورټیکل او میرر هریزنټلی دا دوه خبرې دلته موږ سره موجود دي د میرر ورټیکل او د میرر هریزنټلی مطلب دا دی چې اوس خو فلحال که زه د آبجیکټ ته کلر هم ورکړم په دې کې به پته نه لګېږي یاره چې دا ما سره فرق پکې راغلو که نه کله چې غواړې چې یاره په دې کې دا فرق وګورې نو د دې لپاره به ته داسې طریقه وکړې چې د دې دغه یو کارنر دا یو کونج چې په دې کې به ته فرق راولې په دې کې به ته تغییر راولې او د تغییر راوستو لپاره به دلته راشي وبلیکې فار ایگزامپل چې 100 په دې یو کونج کې به ولیکې ورته بیا به انټر کې نو وګوره په یو کونج کې به د دې څه راشي موږ سره تغییر به راشي ورته هم داسې کار وکړه چې دا کومه غاړه ده دا دې خوا راوله او دا کومه غاړه ده دا دې خوا راوله ته راشي په دې باندې کلیک کړه میرر ورټیکل هریزنټلی باندې کلیک کړه ورته هم دغه څنډه چې کوم ده دا دلته راوله او دا څنډه چې کوم ده دا بره یوسه نو ته راشي په دې باندې کلیک کړه نو هغه بره وخته او دا تا سره څنګه راغله لاندې راغله ورته هم دا څنډه فار ایگزامپل دلته راوله نو بیا ته راشي په دې باندې کلیک کړه نو دلته به راشي او که دا ته بره بیرته خېږي نو بیرته به راشي سره یعنې مطلب دی چې تا سره د دې کارنر یا د دې کنجو دا پوزیشن که ته چینج کړې نو دې لپاره ته میرر او میرر ورټیکل او میرر هریزنټلی استعمالولی شي بل تا سره چې کوم دی دې کارنر دی کله چې موږ یو آبجیکټ اخلو نو تاسو د آبجیکټ کې کتلی شئ 4 کونجې دي تاسو سره څو کونجې دي موږ سره 4 یو تاسو دا تور ټوټه کې چې ښکاري دا کونجونه دي ته موږ کارنر ویلی شو یا ورته نوټ ویلی شو موږ نو که زه غواړم چېرې دغه نوټ کې تغییر راوړم نو د نوټ تغییر دپاره به ته راشي دې کې ورته ولیکه څنګه تغییر ته غواړي چې دا ګول د سره راشي زه ورته یم فار ایگزامپل 20% چې کوم دی دا ماته ګول کړه نو که زه دا ښه رانږدې کړم نو تاسو کتلی شئ چې دا به هغه 20% څنګه شوی وي ګول شوی وي د سره که ته غواړې چې دا بله څنګه 20% ګول کړي نو دلته ورته ورکړه 20% انټر کا او د هغې نه بعد ته راشه وګوره نو د هغې چې کوم دغه بله څنډه ده دا هم 20% څنګه شوي وي روټیټ شوي وي دا لږ رانېغ کړه ویښې ها نو ګوره که ته دې بل کونج کې تغیرات راوړې نو دلته به هم ورته ولیکې فار ایگزامپل 20 او په دې بل کونج کې تغیرات راوړم دلته به ورته ولیکم 20 نو انټر که تا سره به چې کوم دی هغه آبجیکټ په دې شکل کې څنګه شي جوړ به شي در سره او آبجیکټ به تا سره په دې شکل کې درکې درته کله چې د یو کارډ ډیزاین کې ته لږ صبر وکړه ما پرېږده نو ګوره دې طریقې سره چې کوم دی دا ته جوړولی شي تاسو ته ما ویلو چې مونږ کله کارډ جوړو نو د هغې کونجونه باید ګولې په فوټوشاپ کې هم دا خبره درته ما کړې وه نو هلته به لږ په سختۍ سره کېدو یا به شیپ ته راخیستو نو څومره په سختۍ کار کېدلو نو دلته ډېر په اسانه طریقې سره که ته دلته څومره سیز ورته ورکړې 20 دې ورکړې ته ورته ورکړې فار ایگزامپل 100 چې کله دا ته انټر کړي نو 100% به دا څنګه کېږي ګول کېږي به دا سره که دا ټول ته 100% کول غواړې نو ټولو کې هم تک ډې کړی شي د 100 نه زیات نه کېږي بس صرف 100% پورې ته کولی شي د یو نه واله تر 100% پورې نو زه بیا ټول ما ته 100% کړه دلته راشه 100% دا ورته واله دا ورته واله ټول واله نو بس دې نه به یو صابون درته جوړ شي اوس ګوره موږ په 4 کونجو کې تغیرات راوړو دا ډېر مشکله خبره زه ورته یم یاره په دې کې چې تغیرات په یو کې تغییر راځي نو په ټولو کې د راځي نو بیا د دې لپاره ته راشه دا لاک ورته ولګوه که ته مثلا دلته راځې ورته لیکي چې دا دې فار ایگزامپل 10% چې کوم دی ګول شي
نو هغه نه بعد ته انټر کا په څلورو کونجو کې به تاسو راځي تغیرات یعنی په کورلډرا کې مطلب ډېر اسانتیا وي تاسو راشته دي چې ته کولای شې د دې نه مطلب دا کې تغیرات راوړي نو که ته چېرې ابجیکټ ته تاسو په ابجیکټ کې څه تغیرات راوړم نو د لاک ته کولای شي چې لاک ولګي او د هغې نه بعد د دې په دې شکل کې څه راوړي تغیرات ځان سره راوړي چې اوس د عموم په دې باندې بیا پریکټیکل ډیزاین وکړو نو دا موږ سره چې کوم دا د ریکټینګلز پراپرټي و چې د ایکس نه والا تر دې ځایه پورې دی خبره شو باقي چې کوم دی موږ سره دا خبرې دي د بارډر خبرې دي را سره نو دا به دې سره موږ ووایو بل ته وګوره تا سره دا ریکټینګل شته دی دلته کله چې دا ریکټینګل ته راواخلي او دا ته روټیټ کړې نو ګورئ اول ریکټینګل راولې هغې نه بعد ته روټیشن درته ورکوي اول ریکټینګل راولو هغې نه بعد یې ته موږ څه ورکو روټیټ کوو موږ نو ګوره دا یو ابجیکټ دی موږ سره دلته एकदम ازه نو کله چې زه دا روټیټ کوم یا خو به دې کلیک کوم روټیټ کوم یا به زه دلته راځم روټیشن ته ورته ورکوم ورته همداسې کار وکړه چې کله ابجیکټ راځي مخکې د روټیټ شي او بیا وروسته د ابجیکټ راشي را سره نو بیا د دې لپاره به ته داسې طریقه وکړې را به شي په همدې کې به ودرېږي 3 فونټ ریکټینګل دی سره چې دې په واسطه باندې چې کوم دی اول تا ته روټیشنز ورکوي او د هغې نه بعد چې کوم دی تا سره ابجیکټ څه کوي درکوي درته نو ته به دې 3 فونټ ریکټینګل باندې کلیک کړي او د هغې نه علاوه به ته وارې ورته روټیشن کومه اندازه کې ته غواړې دا نقطه چې کومه سلیکټ شوه نو زه ورته میره دا داسې روټیټ کول پکار دی چې کله ته د موس بټن پرېږدې نو په همدې طریقې سره تا دا روټیټ هم شي ابجیکټ هم درته څنګه کي درکړي درته که ته یو بل ابجیکټ غواړې دا کومه سره روټیټ کول غواړې ته همدې طریقې سره تا سره په هماغې طریقې سره دا روټیشن درکړي یعنې اول روټیټ شو او وروسته موږ ته ابجیکټ دا څنګه شو راغلو را سره دا موږ سره د ریکټینګل سره خبره شو ګوره سمپل موږ ریکټینګل باندې خبره کړې بیا چې په دې باندې کمانډ اپلای کېږي نو بیا به دې ته بیا راځو موږ چې شیفټ کمانډ بیا په ریکټینګل باندې اپلای کېږي کرپ اپلای کېږي فار ایگزامپل زوم سه لینس دغه خبرې ټولې بیا ته په دې باندې راځي بل موږ سره په دې کې چې کوم دی الفس دی را سره چې الفس تاسو خپله پېژنئ چې الفس څنګه دي د سره نو څنګه چې موږ الفس ریکټینګل راوړو همدې طریقې سره موږ چې کوم دی یو الفس هم راوړلی شو نو که ته کنټرول ونیسي نو په دې کې به هېڅ فرق نه وي د سره او چې کله ته کنټرول پرېږدې نو دا به خرابه شي او چې کله شفټ ونیسو مطلب دا چې دا به د سینټر نه شروع شي د سره نو پکار دی چې موږ دې سره څه ونیسو شفټ ونیسو کنټرول ونیسو سره د کنټرول سره به چې کوم دی دې تا سره چې کوم دی درکوي درته خو په کوم شکل کې به درکوي په ګول شکل کې په دې یو کونج کې به هم فرق نه وي دا سره اوس ګوره پراپرټي ته ته راشه ایکس واي خبره چې دې کړې نو ته هماغه د ریکټینګل خبره دې کړې ده چې و دا برابر که فار ایگزامپل و دا برابر انټر چې کړې نو هغه اوس سره به د دې سینټر څنګه شي برابر وشي بیا د دې اندازه نه مطلب اندازه هم ته کولی شي دې نه ورته ورکړي ګوره دواړه یو شی اندازه لري بیا چې کوم دی که مطلب د ابجیکټ په لومړي ځل سره موږ دومره واخیسته وروسته هم تغیر پکې راوړو نو بېرته خپل حالت ته که ته راوړې فار ایگزامپل دا ما لږ وړوکی کړلو نو هم خپل حالت ته دې راشي نو دې کې به زه څه ورته ورکړم سل به ورته ورکړي انټر به کړي بل دا چې که دا روټیټ کړي نو دې نه ته روټیشنس ورته ورکړي نو 90 درجې نو په دې کې خو روټیشن پته ځکه نه لګېږي چې دې ټول یو شان دی د سره کله به پته لګېږي کله چې دا لږ داسې کېږي د کوم رقم شکل وایي نو زه که 0 انټر کړه نو ګوره دې طریقې سره ته ورته یاره فار ایگزامپل 9 19 نو انټر کړه دې طریقې سره درکړي اوس او باقي خبره پاتې شو چې میرر هریزنټل او میرر ورټیکل نو دې پته هم پکې نه لګېږي ولې چې موږ سره دا ګول شکل دی دا کونجونه نه لري چې موږ پکې تغیرات راوړو یعنې پوزیشن تغیر راځي که تاسو وګورئ تغیر پکې راځي خو په هغې په شکل کې پته نه لګېږي چې دې کې تغیر راغله که رانغله دا سره اصلي پراپرټي د دې نه شروع کېږي موږ سره 3 رقمه الفس موږ سره موجود دي یو الفس دی بل پای ده بل آرت ده موږ سره نو ګوره لومړی چې دا کوم موږ اخیستی نو دې ته موږ الفس ویلی شو که ته غواړې چې دې نه ته پای جوړه کړي پای په ریزي کې شته موږ سره که نه نو زه دلته کولی شم چې د دې نه پای هم جوړې کړم بیا مې دا ورته وایي چې کورلډرا پروګرام کې چې کله موږ ډیزاینینګ کوو چې ابجیکټ خلاص وي هغه به کلر نه اخلي چې ابجیکټ خلاص وي هغه به کلر نه اخلي مثلا یو لاین دې راوړی دی نو لاین ته کلر ورکولی شو خو چې دې منځ کې کوم کلر دی هغه تا سره نشته دا چول کېږي د سره نو ګوره ما سره چې کوم د دریم ټایپ دی هغه را سره آرک دی را سره آرک نو آرک ته وګوره ته تا سره دلته دا موجود دی چې کله ته په دې کلیک کړې نو دا کولاو شي د سره او چې کله دا کولاو شو د سره نو دې نه کلر ختم شي ولې چې دا سره اوپن ابجیکټ دی کې کلر نه کله چې دا کلوز کېږي نو علاوه تا سره څه کوي کلر به سره اخلي
نو دا 3 رقم ټایپ په دې کې موجود دي چې کوم رقم ډیزاین تاسو سره په کار دی ضرورت ما سره دا راکنه ګوره اتوماتیک هغه کلر چې مخکې مونږ اچولې هغه بیرته دا سره ولې مونږ سره چې دا بیرته بند شي که ته چېرې پای ته جوړوم بیرته الیپس جوړوم ته نو ته راشي الیپس ته جوړ کا نو فی الحال ما دې فای جوړه کړه نو دې اندازه ته وګوره دومره اندازې سره چې کوم دي راکړي دي راته نو ته دا اندازه کمولی هم شي ورته مېره دومره اندازې سره دا کم کړه سره دا که ته اندازه بیرته غواړې چې پراخه راشي نو دې اندازې سره ته کولی چې په هغې کې پراختیا څنګه کړي را پیدا کړي زه داسې ورته وایم چې دا الیپس ما اخیستی په کومه اندازه چې کټ شي همدې کټ اندازه باندې د ډیزاین پاتې شي باقي چې کوم ډیزاین دی هغه د ریموف شي ختم دی شي را سره نو ته به راشي دلته به کلیک کړي په دې کلیک وایز او بل چې دی کاونټر کلیک وایز آرکس اور پای چې کله په دې باندې ته کلیک کړي تا سره ګوره دا ډیزاین پاتې شو او باقي چې کوم هغه ډیزاین هغه څنګه شلو ختم شو دې نه بعد داسې طریقه وکړه ته شیپ روانه دې سره کا او شیپ نه بعد چې کوم دی که کلر ورته ورکړې فار ایگزامپل دې ته ما یو کلرس ورکړو او دې نه بیا څه جوړ کا فای جوړه کړه اگر دې پای ته جوړ کړل نو داسې طریقه وو کې دا به دې سره برابر کړي یعنی مطلب دا دی چې کله مونږه تاسو به دا ریزیټو کې دا ډیزاین لیدلی کنه پای او څه ډیزاین کړي نو دې طریقې سره ته ډیزاین کولای شي یعنی دا کوم مطلب تاسو سره دا ایره چې کوم دا غواړي چې دا سره پاتې شي نو د پاتې کېدو لپاره چې کوم دی تر دې ځنه دا رقم استعمال کولای شي او د مېره ما سره چې کوم دی دا رقم یو ډیزاین په کار یو د ډیزاین نه علاوه چې کوم دی بس دا ایره ما سره په کار چې کوم ما راوستله نو ته دا کولای شي چې کلیک وایز باندې څنګه کی ځانته فریګ دي ځان سره نو دا موږ سره د څه خبره شوله په پای کې د فای د سیټینګ خبره شو یا د پای د پراپرټي خبره شو موږ سره بل په دې پای کې موږ سره چې کوم دی 3 فونټ الیپس هم شته چې کله موږ دلته کلیک ور باندې وکړو دا 3 فونټ الیپس دی موږ سره چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا چې دا مخکنه روټیشنز کې وروسته تا ابجیکټ درکې کله چې تل کلیک وکړي د کلیک نه بعد کوم رقم غواړي چې تاسو سره دا ابجیکټ راشي تم دې طریقې سره نو ګور اماغه طریقې سره چې درکې دتا ابجیکټ درکې نو دا زیات استعمالي کې ځکه موږ په خپل خو باندې کولای شو چې یو ابجیکټ په صحیح طریقې سره روټیټ کو یو ابجیکټ په صحیح طریقې سره جوړ کو نو کته غواړي چې ابجیکټ جوړ کې ځان سره یو ډیزاین ځان سره وکي نو ته کولای شي صرف په الیپس باندې څو کې ځان سره ډیزاین وکي او دا ځان سره جوړ کې ځان سره بس ها نو دا سمپل